کړما خلکا نوکری نه ملاویږي څو کړما خلکا نوکری نه ملاویږي کوئی دن می پاتې کیږي څو کړما ها ګوډه ګوډه کوا ولې لبدې خوږیږي لبدې خوږیږي لبدې خوږیږي لبدې خوږیږي زړه مې درزېږي نه قلارې مزه ستا د مسکال په انتظار یمه زه ډېر انتظار کې کړېدلې یمه زه ستا په یاد کې دردېدلې یمه در پسې ډېر جړېدلې یمه راشه یو ځل سترګې په لار یمه زه ستا د مسکال په انتظار یمه زه ستا د مسکال په انتظار یمه زه واه واه زړور خان خو لاړو شاعرم شو ورپسې وکشماچو څوکمه د سهاره راسې په انتظار یم دې موبایل ته مې سترګې دي خو ارام شه کو کړنګ قدل مې مورېده خبرې خو لرې خبره ده نو تا به ورته کړنګ کړی و که نه په مینه کې به د شومتیا نه کار نه اخلي خوشلیدلې ادامو ته که ګورېږه داسې دی کو کچماچو د ډېرې انتظار نه پس مې ورته کارونه شروع کړل خو کله وی بیل حال بند دی کله وی مصروف دی کله څه او کله څه زړه مه بیله مسکال دې راشي زړه خو مې بیللی دی کچماچو تش د هغې په اواز زړه ټینګ که زړګیا په مینه کې د چیترو ګزارونه هم پېښېدی شي کچماچو د دې جینۍ تصویر مې پکار دی یار د څه دپاره د څه دپاره خو د واده کویدن دپاره که نه نور د څه دپاره په دې کې به درته زه پاتې راشم خانجي زه د مور پلار دکه یو زویم ما په چا مخ هم بیره کوه یاره چې دا به څه چل کېږي زه وایم هسې نه چې مور پلار مې راله بل څوک کېدن نه کي پرېږده چې وکېدله په دې کې زمون خیر دی بلکې ستا خیر دی څنګه خیر دی ګوره چې مور پلار د له واده کویدن وکړي نو ذمواري د هغی په سر شوه او چې ته په یوازې ځان کومه فیصله وکړي نو غلط هم کیدی شي مه کوه کشماچو مه کوه راته دا خبرې زما زړه خو د ښکلا خوږو پستو خبره وړې دی تش ګوګل ګرځمه دا چې دا په دې غړېدلو سترګو ویني نو چې بیا به دې څه حال وي ته چپ شه کشماچو مینه وشوه اوهو بیا مصروف دی نو بس ګوړه ګوړه کوه په لاس کې شرشه مه زرغونه وه یاره انسان شانه ده داسې کې یاره نو روپۍ ګله ما وی که دا چای په خپله پخولی شم نه په روپۍ ګل باندې به یوازې د ډوډۍ بوج پاتې شي یاره انسان شانه خو څه مې درته وایم نو ولې زمونږ پخ کړي دی خوښ نه شو که چېرته بل غم درنه وکړم بل غم پیژني غم های 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 غم که د غمه شرمېدلی په ما به نه راتلی جوړی غمونه یاره وایم هسې نانا په دې جوړې غمونو دې پوه نه شوم چې د دې نه څه مطلب دی مطلب دا دی چې یو مې د خو دا مزدوري ده او بل غم تا ته په خپله پته ده نو زه به درته څه ووایم هسې لالا یو تپوس ته نه کوم چې دا چی په دې خپل ګاډي کیسکي او که دغې کټ ته دې اوچتو خېجوم دا ګاډی به ښی روپۍ ګله بس ښه ده نو تاله چې دا ګاډي خوند درکوم په دې ګاډي کې اوس کا توده چای ده او ښه مزېداره د تنور توده روټۍ ده لالا واخله زه انتظار کوم ستا د سترګو ولې پنه شوې ته زما د سترګو لاله واخله که نه دا چای کوم سوچ کې تلي نه مې تېرېږي روپۍ ګله نه مې تېرېږي د ستوهې نه مې نه تېرېږي نن راته برکت ډېر یادېږي
هیر مې په خیر شه ویم ستا د دې کرسۍ غم را سره چېرته سر د لاندې تې راغوزار نه شي هغه د برکتي سوال جواب یې رانه بیخي هیر کړو نو ووایه راته که نو روپۍ ګله څه خبره ده د برکتي یاره لالا را روان دی را روان پیژني نو څنګه را روان دی خبر یې راغی او په خپله رانغی یا لالا ویمه ډېر زر به راشي پوه شوي نو څنګه به زر راشي دا خو بلا وخت وشو که نه یاره ویم لالا هغه یو اوښانو والا سره نوکر شوي دي ډېر په مزو دي یوې قافلې سره را روان دي خو هغه قافله پیدل را روانه ده زه به رارسي که نه نو کله به راځي که نن روپۍ ګله سمه خبر راته وکړه بیا راته مه کوه یې لالا هل درته ویمه خو ته به دا نوړی ډوډۍ واخلي او یو دوه غټ غټ ګوټونه به ورسره وکړي نو په ایمان چې زه حل ویمه غټ شړپ ترې نارې که چې زړه دې موړ شي ووایه نو ووایه راته که نه روپۍ ګله وایي ورېږه لالا الو ټیم درته وښیم ولې دا ټیم پوس دی چې تا ته به زه ټیم ښیم خدای دې روک که دا رنګ نمبر دی بند که دا هم څه عجیبه شی دی عجیبه شی پیژنې خالي سفر په خیر وشو توبه خالیا په بازار کې او په بسونو کې دومره رشي چې بلکل د خپې له بولو ځای نه ملاوېږي دا شکر دی خانجي خو په ځای دی سلام علیکم معتبر خان او خالي خان وعلیکم السلام په خیر راغې په خیر راغې انسان شاه لالا د ما ته په کومه خوشحالۍ کې خان وي زه خو ستا غوندې غریب انسان یم که نه نو خدای دې غریب مه که خانیه خبره دا ده خانیه چې څوک د خانانو سره کیني پاتې که نه نو هغه هم د خانانو په کاته کې حسابي انسان شاه لالا دلته دې کټ کې کینې که په دې خپل ګاډي کې ټیک یې نه بس دا خپل ګاډی ټیک دی دا راته ووایه چې څنګه دې پېښه وکړه انسان شاه خبر شویم درنه خانجي زه شکر دی چې په خیر رالې د ولایت نه که مخکې خبر وې نو زما خو دا حال دی خو برکتی به مې مخې له درلېږلې و د جازونو اډې ته جازونه اډې ته زه خو بس کې تللی وم په لارۍ کې بس کې ولې ولایت ته بسونه او لارۍ هم ځي څه ولې ما ساده ګله لالا خانجي لوی ولایت ته نه وړوکي ولایت ته تللی زه ښه ده چې په خیر خو راورسېده که نه خپل کلي ته ولې چې لارۍ موټر یم هر وخت کې جنګېږي که نه انسان شاه چې ورته رېړه کېږي یاره خانجي وبس کو نو بس کو خانیا دا دې چلو که چې انسان شاه له یوه پیاله ګرمه چای راوړه چې دمه شي ښه یاره خانجي د دې حجرې به څومره موده کېږي ها انسان شاه دا زمونږ نیکه دادا جوړه کړې خو تقریبا سل شپږ شلې کاله به کېږي اوه سل شپږ شلې کاله ډېر عمر یې وخوړو خانجي عمر یې ډېر شو خو دا به مني چې تر اوسه پورې ړکې نه دی والی منمه خانجي خو دا لرګي ما ته دننه چینجو والی ښکاري او دیوالونه هم ټول چې دی نو ډډ بډ ښکاري داسې مې انسان شاه څه په ګډوډو شروع شو بړه بس ما درته وویلې خانجي نو بله خبره دا ده چې دا چوکاټونه هم ټول پیټو خوړلي دي نو دا حجره ورانول غواړي او بیا جوړول غواړي ودانون خو غواړي خو د خښتې سیمنټو د سیخونو د نرخ نه خبرې نه نو بس مه لګیا اوسه موږ د یوې نوکرې خرچه نه شو پوره کولی او ته پکې راغلی ودانون روانون کول غواړې مړه نو تا نه دي اورېدلې خانجي چې ښار روان شي نو بیا د هغې نه ښه ودان شي انسان شاه لالا دا دې چای لا اله یوه پیالی ولې تاسو به نه څکئ څه موږ سهار وختي څکلي دي اوس که بڼه خانیه دا خو پیکه دي پیکه نه دي چیني مه کوې که ماله ما ته په لاره ګوټ کړی دی ورشه لږه چیني راوړه دا خبره بیا ونه کړي مونږ چیني کمه کړې ده لږه شان یې راوړه خانیه ډېره پیکه ده د چینو د نرخ نه خبرې نو تاسې چای خو به خوند ونه کړي
خاني ستا څه خیال دی څه خوند به لالا لږه موده صبر وکړه بیا به ته په دې پیالې کې کښېنه اوبه مېلاوېږي ها اوس یې خوند وکړو ولې و شکر دی چې میلوشي ښکلا دا ته چېرته وې چې نه وې زه دوبۍ ته تللی که نه څه دوبې دا هم د دوبې نه سمه ثوابه یې جوړه کړې ده هر وخت دوبې او دوبې څه وکړم جاني چې دلته مې دا زړه تنګ شي نو او کله کله خو وایم چې اړو دوبۍ ته شفټ شوې نه نه ګورې چې ته رښتیا دا کارونه کې ګینې ما خو به خوار کې ښه څنګه اصل کې زه تا سره واده کول غواړم بیا به د دوبۍ نه ډولۍ روډر غواړي د جنجانو ټکټونه او پاسپورټونه او نور خرچونه دا غمونه ما ته پرېږده جاني نه به ستا خرچونه کېږي او نه تکلیفونه ها نو دا هر څه په ته کې ها زه نه زما مور و پلار خو د دې نه اول یو ملاقات ملاقات او ملاقات به مو شي خامخا به وشي خو ډېره لږ وخت ویستل غواړي ګورې ښکلا سحر غرمه ماښام څه وخت چې ته وایې که نه زه به حاضر شم زه به هم حاضره شم خو جاني په ما ډېرې پابندۍ دي د مور و پلار د طرف نه مینه پابندي نه منې ښکلا زما زړه له به ال ارام راشي چې ته راشي او ملاقات هم وشي ګوره جاني بیا خو یو بل کار هم کیدی شي که نه څه چې زه خپل تصویر تا ته په موبایل باندې SMS کړم بالکل بالکل په دې به هم کار وشي ولې چې زه ستا تصویر خپل کوروالا ته ښودل غواړم بس نو بیا انتظار کوه نو بیا انتظار دې کې د انتظار څه دي خو خپل تصویر اوس په خپل موبایل کې په SMS ما ته راواستوه که نه وا جاني دا زه درته داسې کمک ښکاره شم اوس ولې نو اوس ولې نه چې اول ښه میک اپ وکړم او ښه ښایسته ماډرن سوټ واچوم نو بیا به درته خپل تصویر SMS کوم ښه ډېر ښه زه به انتظار کوم ستا د سترګو خو د هغې دپاره به ښه پوه شوم ډېر زر به درته وشي زیروړو تھینک یو جاني تھینک یو کور کې څوک شته ستړې مه شي ښاپېرې څنګه یې ښې جوړې خواره مه شي خوره ته څنګه یې بس ښه یم راځه کښېنه خورې ګل غوټۍ لور مې څنګه ده او چېرته ده او سکول ته تللې ده که نه ښه نو کله به راځي بس دا دی اوس درنګ ساعت له به راورسېده خیره سره ښه ریحمې دا څوک ده زه ښاپېره یم ښاپېره ښاپېرې نو دلته څه کې وای نو ته جوړ خفه شوې نو خیر دی بیا به زه لاړه شم نه 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 مه ځه هسې ما وي ستړې مه شي ته هم ستړې مه شي ته زما دین په دنیا رورې تا ته خو پته روره چې زه کونډه یم ته خو د کلي ناظر یې که نه ما سره څه لاس امداد وکړه ما ورسه پېژندې ستا خو ښه ځوان زلمې زوی و که نه هغه څه شو داسې عجیبه نوم پېژنې ښه ته ښاپېره کې یادې هغه دوبۍ ته لاړو او ښاپېره ته دوبۍ ته تللی دي او که نه زما څه کالي پتري وو یو ټل ځمکه مو وه هر څه یې رانه خرڅ کړ او ځان له ویزه واخېسته دا درېیمه میاشت ده سر خوړلي اړو د مړ ژوندي پته نشته ستړې مه شې ترورو لویه شې لورې لویه شې وروره د ګل غوټۍ په سکول کې مې نوکره کړه نه یا بل ځای کې مې نوکره کړه بس د نورې نهارې نشم تېرولی ته به په سکول کې څه کې وای ماشومانو ته به سبق ښیم که نه دا سبق ویلی دی څو نه سبق خو مې نه دی ویلی خو لورې اول به تا نه سبق زده کوم بیا به ماشومانو ته سبق ښیم لورې د خیره دوه شاګردانې دي پیدا شوي یو ریحمې او بله ښاپېرې وروره بیا خو راته چېرته نږدې کور هم واخله د خلکو لوښي به وینځم او بیا به دلته راځم او دې نه به سبق زده کوم ښاپېرې ته خو جوړې خبره رښتیا کړه نو ولې دا تا راسره ټوکې کولې څه نه 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 ما در پورې ولې ټوکې کولې خو یاره ښاپېرې ما لږ څوک ته پرېږده چې دا داسې شي نو دا به داسې شي او دا به داسې شي یه سړیه ته خو سودایي شوې نه یاره سودایي نه یم مړي هسې د دې ښاپېرۍ باره کې مې سوچ کولو سوچ پیژنې
سره خو ولاړ دی دې تصویر مطالب ته ځای ښه خو دی خو د دې سترګې شنې دي او ستا تورې په یو منټ کې به ګیر شي دا بلکل صحیح دی د مخ اډانه او کړه وړې تا سره مې نه مړه دا واله زما دا موبایل دې کې ما ستا سیمه جوړې دی دا تصویر پکې سیو کا او ور ویلېږه راکه دا یې والا سیو شو او دا ورو ملیکو کچماچو خان اوس په زړور خان د خیره د ښکلا نندارې کوي نندارې آفرین شاباس یادګه ډېر هوښیار نی یم آخر شاګرد چې یم کچماچو خان امتحان په چالاکۍ کې ډیګرې اخیستې ډیګرې خو زه اوس په دې یېرېږم چې آخر دې نه به جوړېږي څه یا کچماچو خان ته ولې زړه خورې د زړور خان خبره ما سره روانه ده او یېرېږې ته زه ځکه یېرېږم چې ستا د موبایل نمبر ما ورکړی دی که نه مړه سیلا لرې دی تا ورته اوس نه بډې ګوالې چنارګله دا خبره مې واوره خیر دی منې ما چې دا خبره به ډېر ژر په ما په تعقیب شي مړه هغه وخت به بیا ګورو ته یېرېږم زه یېرېږم نه او بیا د زړور خان نه خو بلکل نه یېرېږم خو د ولایت مې یو ورور راغلی دی شمشیر خان د هغه نه مې یېره کېږي یم کچماچو خان ته د هغه د موبایل نمبر هم را مړه چې د هغه نه م ته لږ ګډورې جوړ کړم ګډورې پکلار د هرې ونې مه خوره د یوې بدې ګنډې شه د رنګ راغو هلو جاني ولې زما تصویر دې خوښ نه شو څه تصویر خو مې خوښ شو ډېر زیات خو اوس پکار دی یو ملاقات وبشي چې کله حالات ښه شي نو ملاقات به مو شي خو دا ملاقات ډېر زر پکار دی اوکې جاني ډېر زر به ملاقات وشي اوکې الله په امان کچماچو اشنا خو دې د ملاقاته نه کلاریږي همدغه غم خو ما سره م دی که نه اوی قربان شما یو ځلې بیا که بیا نو په دې لار راشه نو په پخوانو پلونو دې پرې او که پرېوتل ګردونه او یا قربان شما زما د لرې که لرې وطن یارانو دیدن د باد که باد سره شامل که چې راځي نه ګورې پاسه پشي لاله اوس درانه پیشو م جوړه کړه پیشو پیژني چې خفه نه شي روپۍ ګله ما نه وي لیدلې دا ته کله راغلې لاله زما خو ډېر وخت شو ولې دا ټوکرې مې ته غږولې نه څه ښه دا ته وې نو دا څوک هسې ویمه لاله په ایمانداري دونه ښکلی اواز دی ویمه چې په ریډیو ټیشن کې دې برتي کړمه برتي کوه مې مه روپۍ ګله خو یو مزېدار غوندې ریډیو راله چې خوږې سندرې راته وایي یاره لاله نو ویم ریډیو پرېږده زه خو ویمه چې زه خو ویمه چې باجه درنوالی مې بس ښه مزېداره بیا ځان ته غږې وخت په دې ورسره مړه تېرېږي نه روپۍ ګله ګورې دا کارونه کې برکت اسم د خویه تریخ دی چېرته بیا ماته کړي یاره لاله یوه خبره درته کوم خبره پیژنې څه ویمه نو لا خبره دې کړې نه ده او خبره پیژنې هسې لاله ما یو سوچ کولو سوچ پیژنې لاله ولې نه پیژنم خو څه سوچ دې کاوه هسې لاله ویم سهار غرمه ماښام په دې ډوډۍ اوړو راوړو ډېر زیات ستړی کېږم ستړی پیژنې نو مطلب دې څه دی روپۍ ګله که ستا دا مطلب وي چې د برکتي د راتلو پورې زما بیټک کې دې راشه نو ګورې دا زما نه نشي کېدی ولې درنه نشي کېدی لاله څه چل دی
هاي روپۍ ګله دې کور سره زما ډېر یادونه تړلي دي د غونچې یادونه خواږه یادونه لالا نو خو دقې خوږو یادونو غم دې کوم که نه خو یې لالا ته داسې چل وکړه که نه چې سته ما سبا صرف د دې خولې نه دې راته او قدرې وکړه نور کار زما نو بس مو ته خو زما د فایدې خبره کې زه بس ښه ده نو او یا الله مېمه ډېر شکر دی نو بس که خیري او به دې او وي او پېژنې نازو دا وګوره که نه دا غجینې ده زما هغه خوښه زړه خانه واقعي ډېره ښکلې جینۍ ده خو دا ما چېرته لیدلې ده چېرته مې لیدلې ده یاره چې چېرته مې لیدلې ده د چا خپلوانو واده کېدونکې نه خو لیدلې مې ده خو واقعي ډېره ښکلې ده ستا به سره خبرې شوي دي او څو ځله تا لیدلې ده نه ملاقات خو مې ورسره نه دی شوی خو اوبه شي ډېر زر هسې دې سره ملاقات خو منم چې ضروري دی خو شی چې ډېره پرده کوي نو ځکه کېدی شي پلارور خور څه باسونه شروع کړي دي ممي ته دا تصویر ګوره زه راځم دا د زړور خان خوښه ده او مورې او رښتیا وي درته یاره دا جینۍ خو واقعي ډېره ښکلې ده غټې سترګې لاشه پوزه خو دا د کمیس لستوڼي دا یې ډېر لنډ دي دا څوک ده بس دا یوه ده خو مورې خو کېدل نه لکې که نه نو بس همدې جینۍ سره کېدل نه خو برابر شو خو تا سره یې د کور پته شته د کور پته نه د کور پته به درته زه وښایم تا ته څه پته ده زړور خانه ستا په دې موبایل کې چې را کوم تصویر دی که نه ته دې ته مه ګوره او دې ته مه ګوره دا څنګه چل دی واقع چې دا دواړه تصویرونه همد یو بني ادم ښکاري یو شان له شکلونه یو شان له مخ پوزه سترګې او کپړې او دا لاندې چې سره لیک دی که نه دا مه ګوره چې دې څه لیکلي دي او برېښنایي نوم دی او فلمي اداکاره هی زما ساده روریا اول د جینۍ نه خوښېده او چې خوښه دې شو نو هغه هم فلمي اکټرسه دا څنګه خبره ده خورې تا ته خو به خبره کوم خو چې اول د کچماچو د بچي سره خبره وکړم ګلابه د دې خبرې صفایي ځکه ضروري ده چې په ګڼو قصابانو کې اکثر غوا مرداره او که نه یار دی ناظر صاحب هم وزرې کړي دي وزرې په ځای نه وي کله یو خوا الوتي او کله بل خوا او که نه هغه ته خپله هغې قورۍ په غاړه شوي دي هغې په پښو باندې معذوره دی او قورۍ بېروزګاره د ناظر خو دا کاري چې په پټو ګرځي او زمیندار له د سرې او د تخم غم وکړي او غم په وخت سره بس اوس غلی شئ دا مسله به مشر خان ته وړاندې کړو هغه بیا څه حل راوباسي خان سلام شه خان بخیر راغی خان سلام علیکم کینې دته څه پېښه وه یاره خانجي موږ خو عجیبه کشمکش کې راګیر شوي یو هلکه ګلدوز خان دا کشمکش داسې وي د ولید خان خبره مې کوله خانجي پټو ته راچکر شوی هغه ورته ما ویلي چې کله کله زمیندارانو آل والاخله ولید خان چې راغی نو ما په پټو کې ګني کرل هغه وطني ګني تاسو چې راته ویلو ګلدوز خانه خیال به ساتي اکثر دا خلک چې دي که نه وطني ګني تخم چې دی که نه هغه په جولو خلاص کړي او د نرخ خبر نه دي خبره خو اوره که نه خانجي خوږ به درته وایه ما ته یې وي چې دا ګني پې مه کره په دې باڼسونو کره ځکه چې باڼسونه دې نه غټېږي هم ډېره او بیه هم ډېره ښه کوي تا باڼسونه وکرل نه که نه خانجي ما ورته وی د باڼسونو تخم ته راوړه او بې کرم زه ښه دا نه څه کوې خانجي زمونږ ونډړک ته راغلی و هلته یې دا رټ نوبه وڅکلې او ما ته وی چې په دې کې خو د مالګې خوند دی ما وی کېدی شي داسې وې او دا یې وی چې هلکه ګوره په دې پټي کې نوره کرونده ونه کړي نو بیا او بیا یې وی چې کېدی شي د دې ځمکې لاندې مالګه وي اوس به درته زه خپله کیسه وکړم زما د پټي اړخ ته راغلی و هغه وخت ما د پټي نه مرغۍ لزورې ما ته ویې دا مه شړه پرېږده چې خیدت شي غوښه هسې ډېره ګرانه شوې ده دا به رانیسو او د غوښې په ځای بیا خورو او ګوره که د ولید پاس دی څه نوي نوي سوچونه کوي دله یې نام په کار دی چې ورکړم خانجي اواز کوه نن اوس یې مه راغواړه هغه کور کې دننه څه ضروري کار کوي شمشیر خانه بچي ته دا مخ لاس وینځه هلته په ارام سوري ته کښېنه
دا څه وایې ممي ته په دې ګرمۍ کې په ناجوړه ځان موږ ته روټۍ پخې موږ به یخ سوري لاندې ناست یو دا درته ځکه وایم چې ته د دې اور کارونو سره نه بلده ګوره ممي په لندن کې پوره 4 کاله مې یوازې ځان نه بلکې ملګرو له مې منډه کټوۍ پخ کړي دي ولې هلته بوټونه نه ولې نه ممي خو یې جیب اجازت نه راکولو ښه بچې خو ستا جامې سره دا کارونه نه ښایي خو پلار ته مې د کرښه راکړله چې څو پور را د نوکري بندوبست نه دی کړی نو تر آیه پر به ټول نهر نهور ګرځي مطلب دا چې د نوکرۍ راتلو سره به زموږ دا سختې ورځې لاړې شي هاو بچي خو که خیرې پکې وایه ممي روټۍ ته نه وسوځېده ورمشي یا لکه حال احوال دې څنګه دي بس خو نو یا لکه همدا خان دې څه پته لګي یاره هېڅ پته نه لګي وختي مې تنبه وویله نو اواز یې راکړه چې دا یې درځمه زما په خیال چې لوښي وینځي زما دې په توبو توبوي په خپله لوښي وینځل دا خو ډېر زیاتې دي نو زیاتې خو ځکه دی چې ستا خوري پسې دواړه خانان لاړل زه هم ورپسې لاړم او برکتي بنده ډوره نغی یا لکه ویم په خپله خو دې په دویم ځل ډډه مو وویله ظالمه د ناستې خونه ته وویله که نه کینه دا خو ستا خپل ځای دی کینه برکتي پسې خانې زم ډېر تللی وم ډېر مینت مې ورته وکړو چې خانان سخت تکلیف کې دي خو هغه سروپ انکاري شو انکار پیژني تا نه مې انکاري شو وای انکاري کېدو به نه دا نوکري خلک د خپلې مجبورۍ دپاره کوي د نوکرانو د حقوقو هم خیال ساتل پکار دي خیال ساتل پیژني نو اوس څه کوي سم نه کوي نظر صاحب زه درله مشوره درکړم مانا وایه ستا به نه څه مشورې وایم زموږ د مشر خان د شنې اسپې په شان یو شنه اسپه به لواله که نه او یې ټانګه به چلی او سهار وختي به یې جوت کوي او ښار ته به ځي راځي کله کله به پکې موږ هم ورسره قار سیل ځو راځو نه زما یو بل خیال دی خیال پیژنې څه وایم ماټې ولاچو ماټې ډېره ګټه ده پکې ښکلې خبره دې وکړه وایم نن سبا خو د هر یو څیز بیه ورځ تورېده اوچتېږي وایم اړ څوک یې تپوس نه کوي ولې ته خو پاسې دی وایم چې خان اوسګار نه دی نو بیا به راشم نو یو ناظر صاحب وایم چې برکتي نه راځي که نه نو ته خو کله کله راځه که نه مشر صاحب سره به څه لاس امداد کوې که نه ګوره خانیه زه ناظر یم ناظر پیژنې د ناظر کار وي د خانانو د جهداد سره او یا لکه تا چې دې بالغ ته داسې ډډه والې ده نو ته ورسره لاس امداد کوه که نه څه کم خو به نه شي ته خو جوړې خفه شوې خبره یې د خفګان وکړه نو زه خو ستا په خیر خوشحالېږم وایم د دې بدله جدا حساب درکوي که نه وساته سړیه زما ورسره زوړ حساب کتاب پاتې دی د هغې راته نن سبا کوي او دا دې م خو وې مشر خان ډېر ښه سړی دی خو پیسې سره یې سا خېږي څه داسې بدقسمته انسان دی چې مخې اډو سمېږي نه روپۍ ګلې په نوکرولو ستړی شو او دی په نوکرۍ پرېښودو ستړی نه شو ګوره مورې دا حاجي کاغا هلته نوکر کړی دی او یا برکت خان نوکر شوی دی نو د عزت ډوډۍ دپاره او چېرته چې عزت پاتې نه شي نو هلته به څوک څه پاتې شي هغوی دواړو بس په جرګه لاړلو ما پیټ دې وغوښتله او دی بیا هم لاړو مورې دا کم انصاف دی چې یو دی بل بېعزتي کوي ګریوان دې تشلی او بل دې راځي هغوی سره د کار کوي په کومو سترګو غلطي د انسان نه کېږي او بیا دا جرګه او دا بخښنه د کوم مرض علاج دی هم د دې خبرې دپاره وي که نه مورې برکت خان چې کوم فیصله کړې ده دا یوازې د هغه فیصله نه ده دا مې د حاجي فیصله هم ده ځه څه به ستا د حاجي وي او څه به د هغه فیصلې وي چېرې مې صحیح فیصله ونه کړه ګوره مورې دا د مشرانو خبرې دي او د مشرانو خبرو ته بد نه دي ویل پکار خو مشران بویا او یا جینې ته ماته مور مه جوړېږه ها ته تعلیم یافته جټ او پلار د بې تعلیمه جټ دی پوه شوې ریښه مې ما ستاسو ټولې خبرې واورېدې پوه شوې زه خو بیا هم درېیم جومات پاس تعلیم یافته یم ته خو چې دی نو په ټول ټکي ککړه جاهلې وی دا ته چېرته پټ شوی وې جټه نرشه توبه روپۍ ګله چېرته تللی وې وایم ریښه مې ما یوه فیصله وکړه فیصله پیژنې د څه فیصله هی وایم لا تر اوسه ته زه ونه پیژندم نو فیصله به څه وپېژنې د ښاپېرې فیصله د ښاپېرې د نوکرۍ فیصله او ښاپېرې به د انسان شالنه په کور کې نوکري کوي او دا تنخواه به وله څوک ورکوي هغه به بې تنخواه نوکري کوي پوه شه ښه اوس پوه شوم دا جي نو کوېدنه واده وله برغ وکوي که نه چې تعلیم یافته ده که نه نو څنګه زر پوه شي جټي نن مې چې راشي ښکلی اشنا
زبا کوما نازو ادا ګوري با په مینا مینا ګوري با په مینا مینا ماته په خندا هو ماته په خندا چې کچ ماچو دي جوړ کړي دي ټول راته مړه خبره کوه چغې مه وه چېرته پلان مې ونه لري کچمچو نن به راته رښتیا رښتیا حلوې دې خوا ګوره چې دا جینۍ څوک ده دې ګورې موبایل د ده دی تصویر پکې د بل چا دی او تپوس یې زما نه کوي دا تصویر ما ته ښکلا راستولی و موبایل کې خو دا تصویر د ښکلا نه دی دا د بل چا دی د بل چا دی دا د یوې فلمي د کور دی فلمونه خو ما هم ډېر کتلي دي خو دا جینۍ نه پېژنم دا یې د یو فلمي رسالې نه اغوښتې دی د فلمي رسالې نه څه ویلی شو نو څه نه شي ویلی ولې په خوله کې ګونګې دي څه ګوره خانجي ما پورې ظلم غلی ما خو صرف دا ګناه کړې ده چې تا له مې د ښکلا نمبر درکړی دی چغې مه وه غلې غلې خبرې کوه زما ښکلې کشمچو جانه ته ښکلا پېژنې نه نو ستا څه خیال دی چې زه دا نشم معلومولی چې ښکلا څوک ده ولې نشي معلومولی خانجي زه خو به یې معلوموم بچو خو ته به هم راسره ځي ښه ده خانجي که چېرې څه ضروري کار مې نو لاړ به شم در سره خو چېرته د موبایل دفتر ته د دې نمبر معلومات د هغه ځای نه کیدی شي ته څه له تکلیف کې خانجي زما مطلب دی دا معلومات به درله زه وکړم ښه نو د دې نه به لا ښه خبره بلې سي وبشي خانجي تاسو تسلي ساتئ سلام علیکم لالا سلام علیکم ماما جانا قربان بچه لتانا وعلیکم سلام په خیر علی کینی کټه څنګه دی روپۍ ګل ښه دی ما ورته ویل کور کښېنه کور ساته موږ به د انسان شاه لالا تپوس له ورشو سر تورې مه شئ که چیس کوي نو ځان له به پخپله پخوئ نه چې نه څکو اول خو موږ ته کوېده مبارکۍ له راغلي او بیا د واده چېرته د کوېدن او چېرته دی واده دواړه به یو ځای کړو خو لاول چې په دې کاغذ کې د خبرو وضاحت وشي دا د چا کاغذ دی دا د ښاپیرۍ د لاس کاغذ دی ول ګلغوټۍ ماماجي ته د هغې شرطونه بیان کړه ښه ماماجي دې کې اولنی شرط دا دی ښاپیرۍ ترور وایي چې د واده نه پس به زه دغلته ښه ډېر چرګان ساتم خو دی به ورته کشي قدرې نه وایي او نه به رانه د چرګو غلا کوي او نه به رانه د چرګو ها پټوي دا شرط ما ته منظور دی بل څه شرط دی بل شرط دا دی ماماجي ښاپیرۍ ترور وایي که نه چې زه هر څومره ډوډۍ خورم ما سره به حساب کتاب نه کوئ او نه به راته وایي چې بس که دا خو هغه خبره شوه که نه چې دوه پته ناره خورم او دوه پتله راتله خورم زه غدي په څه خورم هسې یو خبره ده چې د دې شرط تعلق خو د روپۍ ګل سره دی ولې چې چا ډوډۍ خو مال هغه راوړي خو زه دا شرط هم منظور دی ښه ماماجي د ښاپیرۍ ترور اخري شرط دا دی چې هره میاشت پر والله یوه دړۍ سرخي پوډر راوړي په پوخ کاڼي وایه دا شرط دې منظور دی او که نه دا شرط یاره خو خبره دا ده منظور دی خو ګلغوټۍ زما یو شرط دی د څه شرط شرط دا دی چې ښاپیرۍ به ستاسو د کور نه علاوه بل چا کره نه ځي ما یې 3 شرطونه ومنل دا شرط به خامخا مني مني به ولې به نه مني راځه ګلغوټۍ چې موږ ځو ښه لالا موږ لاړو دوی په مخامخا د مخې م رڼا شه ماماجي سلام علیکم سلام علیکم بدري جمالي ولې بیا څه خبره ده خبره هم هغه زړه ده هر چا د غم د ښادۍ نه پاتې شوم خلک رانه ګیلې کوي د چا تپوس پوښتنه نه کوي خو یو زه یم چې د کور د کار نه نوزګارېږم نو زه څه وکړم هغه برکتي پسې مې خانې ولېږلو هغه سره م رانغې شمشیر خان او زړور خان دواړه ورپسې په جرګه ورغلي وو هغه سره م رانغې بس بدري جمالي ګورې بدې جرګو دغه نه ځان مه روکوئ ته خو باچا یې میز له تیاره غواړې خو د هغه پتو د کچن کار خراب شو ګوره بدري جمالي له کار روزګار کوله که ګرده ډېره غټه شوې دا ډېر غټوالی هم ګوره غټه بیماري وي دا ځان ته دې کتلی دی
زه خو بیا هم بهر وځم په پټو د پپولو ګرځم راګرځم خو ګې تا ته یم زه به ستا لاس په امداد کوم خو ته هم لږه ګرځه راګرځه که نه زما ګرځېدل خو په تندر ساړه شو زه چې د کور د کار نه اوزګاره شم نو چېرته به لاړه شم که نه ګوره بدري جمالي ډاکټران وایي چې د بنده سره چې د ګرځېدو وخت نه وي که نه نو په کور دننه دې ورزش کوي داسې کښېنې پاسې دې ماته ګوره ښه یا الله خیر کړي خدای یو دوه درې څلور پنځه اووه شپږ اووه مورې ملا مې وخته لرې خواره داسې کې دا اوس داسې کې ملا مې وخته که نه خدای ستا ورزش دې میرات شي ټوله کرسۍ دې راله ماته کړله زما صندوق چرته دی غلی شه ناویانې خبرې نه کوي په ړومبۍ ورځ دې ګرځ جبر وباسله وای نو زه وایم چا سره دی چرته دی چاچی ته غم مه کوه دغه دې راوړو یا لکه انسان شه دا په کومو سوچونو کې نن خو د سوچونو نه بهر راوځه که نه څنګه راوځم معتبر خانه په دې سوچ کې ما چې هره میاشت به دړۍ سورکي پوډر د کمې را پیدا کوم را پیدا کول خو بېله خبره ده د پوډرو د نرخ نه خبرې یاره ویما خانجینه تاسو په کومه کوڅه سر شوئ نن خو د واده ورځ ده د خوشحالۍ ورځ ده د ګډاګانو ورځ ده او یا لکه تا غونډه بې ځان سره ږدلې دي دې خلکو نه ته یو دانه مټۍ ورکو خوله خوږه که خانه خوله خوږه که شابه شابه اله تم خوله خوږه که ورکوټي خان تم خوله خوږه که یاره ماماګانو تاسو هم خوله خوږې کې ولې د خوشحالۍ ورځ ده دې نه مرکزي ماشوم ګلو غوټې لورې دا په خپله په دې زنانو باندې وویشه او د دې واده زلمي نه ته یو دانه ورکه دې قرآن هیر دی ورکه ماما له ورکه نو یې شي بچه راشي نه مرکه نو یې شي بچه نو یې شمشیر خانه تم واخله انسان شه د دې د نرخ نه خبرې دا به هم روپۍ ګل په قرضو راوړي ویمه لالا دا مټیان ما نه دي راوړي دا دې خان راوړي دي زما دې په توبو توبۍ نه ویم خان نن خو به دې څلور پنځه دړۍ راوړي که نه د واده ورځ ده روپۍ ګله د پټۍ د نرخ نه خبرې یار وړه تاسو خو داسې ولاړې ورکړئ یو مضبوط ترانسفارمر